چې زمونږ په دې دور کې د دې ځوانانو د مشکلاتو وجوهات څه دي چې هغه خبرو د ضرورت نشته، هغه تاسو په خپله یې نه چې نن د مسلمانانو بچي او د مسلمانانو اولاد دا څومره مشکلاتو طرف ته روان دي چې د کافرانو په دې باندې پیسې لګي او داسې نور اسباب دي چې په هغې کې ډېر زیاتې خراب کړه، خطایي طرف ته واقع کړه. نو زما ملګرو دا ډېر اوږده موضوع ده، خو د خپلې او ستاسو فایدې دپاره څو خبرې کوو چې دې ته به پام لرو. هغه دا ده چې اکثر ځوانان د مسلمانانو اولاد چې خرابېږي دا د مور او پلار د بې پروایي د لاسه، بیا خاص کر پلار، ځکه میندې چې دي دا د کور نه بار ته نشي وتلی، هغه ته دا پته نه لګي چې زما زوی چېرته ګرځي. میندې هغه کمزورې دي، د هغې په خبره باندې بچي چې دی پروان نه لري، دا به راته څه ووایي، ځکه هغه د طاقت په عمر کې زنانه کمزوري. نو زیات مشکلات چې پیدا کېږي نو دا د پلار او کله کله پکې مور هم ملګري، د پلارانو د بې پروایي د لاسه. ځینې ملکونه داسې چې په هغې کې 15 کاله 10 کاله د بچو پلار دا غایب په سفر کې کور ته نه راځي. نو زما مسلمانانو ورونو تاسو ووایئ چې داسې حالات دي لکه دا موږ چې پکې یو، او داسې ماحولي او دومره اوږد یو سفر یو سړی کوي او هغه نه وي، نو ته پخپله سوچ وکړه چې دې کې به د مسلمانانو بچي د مشکلاتو شکار به نه وي. ولې به نه وي؟ یو بله بې پروایي دا ده چې ډېر مور او پلار دا پروا نه ساتي چې زما بچي د چا سره وګرځېده، دا شپې د چا سره ځي، ورځې د چا سره ګرځي، د دیو کې ناستل پاسېدل د چا سره دي، تعلقات د چا سره دي. دې خبره کې به مبالغه نه وي چې زیات د مسلمانانو بچي چې خرابېږي نو دا د ملګرو د لاسه خرابېږي. دیو جنا زمونږ اسلام کې دا قانون دی چې ګوره خپل تعلقات چې دی د ښه خلکو سره ساتئ. حدیث ته ابو داود دی، زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخاللو، چې ګوره سړی د خپل ملګري په دین او په مذهب راوړي، تاسو دا سوچ وکئ چې تاسو د چا په تعلقاتو باندې وئ، ځکه دا منلی شوې خبره ده چې چا ته مشکل رسېدلی دی د ملګري د لاسه. په دې طالبانو کې نسواریان نه پیدا کېږي، دا د مدرسو طالبان نه وي، ټیک ده چې دې کې به نور ځکه چې دا بېګا سبقونه وایي. نو موږ کې یو طالب نسواري شو تیمرګره کې، ګیره مې پرېښې وه، جومات کې مو اوسېده، کمرې نه وې، نو موږ خو چې دلته خو کمره هم نشته ده، ته څنګه نسواري شوې؟ ویل موږ سره په دې جومات کې نسواریان طالبانو، هغو به ما ته په مخه ویل ځکه نسواري دا غواړي چې ټول خلک نسواریان شي چې ما ته څوک نسواري نه وایي. عامو خلکو دا عادت دی چې مشکل کار کوي نو هغه دا نور هم دا کار خلک شروع کړي چې خلک ما ته ګوته نه نیسي، ځکه زما په شان ته به ډېر خلک. دا خو ما هسې یو مثال وویل، دې وجې نه ځوانانو ته هم دا ویو، د هغه مور او پلار ته هم دا ویو چې ګوره ډېر کرتې دشمن یې هغه وایي زه ستا دوست یم، ځکه ډېر انسانان چې تباه کېږي د غلطو دوستانو د لاسه. الله سبحانه وتعالی فرمایي الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، چې د قیامت په ورځ باندې به دوستان د یو بل دشمنان علاوه د پرهیزګارونه، د پرهیزګار سړي سره تعلق ساته. حدیث کې دا راځي چې ډوډۍ خورئ نو په نیکانو خلکو باندې ډوډۍ خورئ، بلکې دا د مشرانو ذمہواری د جوجرې ته مخکاره کېږه
چې په دې حجره کې څوک د دامه او چلکان دي څه به کوي ځکه چې دې کې سرخ کارا کوه که نیکان خلک یې صحیح ده که خراب نو دوج ملګری مخه به کېږه ځه ځکه چې ته به هم چېرته سبق وي او دا هم پرېږدی سبقونه وي داسې په ښه لهجه باندې دا رخصتول غواړي ابن عابد دنیا یو مشهور عالم تیر شوی دی محدث مو د مسلمانانو مربی مو هغه یو کتاب لیکلی د کتاب العیال د کوړمو کتاب او په هغې کې دا ویلي دي چې د مسلمانانو بچي د خرابو ملګرو د لاسه داسې خرابېږي لکه روغ څاروي چې د پمنو د لاسه څنګه پمن کېږي نو د ځوانانو انحراف د هغو ګمراهي په خرابو عادتونو کې اخته کېدل او ناجایز کارونه کول په دې کې غټ کردار چې دی د مور او پلار د بې پروایي دی او بیا پکې داسې خلک هم شته دی چې په بنډلو بنډلو پیسې موله ورکړي یو تیز موټر سایکل موله واخلي بلکې موږ داسې خلک لیدلی دي چې دا موټر سایکل د دې په خوا تیر شي نو خدای دې ستا هغه پلار تباه کړي چې چا دله اخیستی ده زه خو د قابو وجلی وم ځکه بیخي زما د جامو سره ورتیر شو د عربي یو شاعر د هغه وایي ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء ایة مفسدي چې یو په یو سړي باندې ځواني راشي بل پیسه مو سره وي او بل اوزګار هم وي نه تسکوره وي نه زمینداره کوي نه دکانداري کوي پیټ سټې نیولی خوبونه او عیش معاشي دا خو سړی داسې تباه کوي چې نور ترې نشته دې وجه نه بعضې عقلمندو دا لیکلي دي چې ځوانان د مه پرېږدئ دا مصروفه ساتئ چې ستړي یا بې دین کوئ یا بې دنیا کوئ ځکه چې 5 روپۍ مو سره وي او د ځوانۍ عمر هم پرې راغلی او بیا وزګار هم وي دې نه بیا مشکلات جوړېږي او د ځوانانو د انحراف یو بله غټه مسله دا ده چې انشاءالله دې کې را سره موافقت کوئ چې دا بیګا سبا چې جماعتونو کې درسونه کېږي دې ته دا بچي رالیږئ په سکولو ته دومره مه غوسه کېږي خو په دې سبقو ته ډېر غوسه کېږي سکول قضا شي خیر دی خو چې دا جومات کې ترجمه کېږي او د حدیث درس کېږي چې دا قضا نه شي لکه زما ملګرو که دې سکول باندې موږ څومره توجه کړې ده که د دې 10مه حصه د قرآن حلقې او د جماعتونو کې کم د ناظرې سبقونه دي دومره توجه موږ وکړه نو انشاءالله د الله نه دا امید ده چې دا مشکلات به نه وي